د پوهاوي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ په دې هیله چې تاسو بیا هم جوړ روغ وئ. دا د یو ځل بیا زه محمد خان بریال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. هیله ده چې بیا هم د نن ورځې د خپرونې تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، زموږ د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. یو راپور او بل خبر. دا چې خبر څه ته وایي او راپور څه ته وایي، په همدې دوو مسلو به مفصلې او بشپړې خبرې ولرو. هیله ده چې بیا هم زموږ ملتیا وکړئ او د پوهاوي یوټیوب چینل نورې خپرونې هم تعقیب کړئ او ویې ګورئ. درنو لیدونکو، د نن ورځې په خپرونه کې لومړی موضوع یا لومړۍ مسله چې موږ تاسو باید هغه واورو او ووینو هغه خبر دی. خبر څه ته وایي او راپور څه ته وایي. دا هغه پوښتنې دي چې له یو ژورنالیست سره همدارنګه له نورو کسانو سره هر څوک چې په هره برخه کې کار کوي دغه پوښتنې ورته پیدا کیږي چې ښه خبر څه ته وایي او راپور څه ته وایي. خبر هغه څه دي چې هغه خبري ارزښت ولري، یعنی هر هغه پیښه چې هغه خبري ارزښت ولري هغه ته موږ تاسو خبر وایو. او بل راپور چې دی هغه د خبر بشپړ جزئیات دي. همدغه خبر خو په راپور کې بیا د هرې پیښې هغه بشپړ جزئیات راخیستل کیږي، هغه ته بیا راپور ویل کیږي. خبر کې څو مهمې پوښتنې چې هغه باید حل شي، هغو ته باید ځوابونه پیدا شي، هغه ډېرې مهمې دي. که چیرته په خبر کې پوښتنې ځواب نشي، هغه ته موږ خبر نشو ویلی. او بل په خبر کې مهم خبري ارزښتونه دي چې هغه خبري ارزښتونه باید پوره شي او همدارنګه هره پیښه خبري ارزښت ولري. ښه، د بیلګې په ډول یو نفر په خپل مرګ مري او بل نفر ترور کیږي. دغه دوی پیښې توپیر لري. یوې ته موږ تاسو خبر ویلی شو او بلې ته یې نشو ویلی. مثال په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې په زرګونو کسان د ورځې په خپل مرګ مړ کیږي، خو هغه ته موږ تاسو خبر نشو ویلی ځکه دا عادي مسله ده. خو یو بل نفر چې ترور کیږي بیا هلته پوښتنې را پیدا کیږي چې هغه ته موږ تاسو خبر ویلی شو. په خبر کې معمولا له 6 نه تر 8 پوښتنو پورې دا باید ځواب شي. د بیلګې په ډول یو نفر ترور کیږي، نو څو پوښتنې له موږ سره پیدا کیږي. یو دا چې څه وشول، نفر ترور شو. بل دا چې چیرې ترور شو. مثال په وزیر اکبر خان سیمه کې ترور شو. چا ترور کړ؟ وسلوالو ترور کړ. د څه لپاره یې ترور کړ؟ یا مثال ولې ترور کړ؟ دا د ولې پوښتنې ځواب. مثال دا نفر چې و حکومتي سړی و، یا مثال د سولې په برخه کې کار کوه، نو دا چې د سولې خبرې شنډې شي، د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، نو وسلوال غوښتل چې دغه نفر ترور کړي. څنګه یې ترور کړ؟ دا هغه پوښتنه ده چې باید مفصلې خبرې پرې وشي، یعنی جزئیات یې شریک شي. څنګه یې ترور کړ؟ مثال په بګړۍ کې، یا مثال په هغه کې چاودېدونکي توکي ایښي وو، یا مثال په بدن کې، بدن په نورو برخو کې، مثال د ځانمرګ برید واسکټ یې اغوستی و، یا مثال توپانچه ورسره وه، په توپانچه یې وویشت، یا یې په نورو داسې وسایلو چې هغه د یو نفر د مرګ لامل کیږي، د هغه په وسیله یې ترور کړ. نو دا هغه پوښتنې دي چې په یو خبر کې باید ځواب شي. او که چیرته مثال په یو خبر کې دغه پوښتنې ځواب نشي، هغه ته موږ تاسو خبر نشو ویلی. بل خبر لنډ وي، راپور اوږد وي. مثال همدغه د ترور مسله که موږ راواخلو، په وزیر اکبر خان کې یو نفر ترور شوی، موږ یې لنډ خبره اخلو، په رسنیو کې وایو. مثال وایو چې د احمد په نوم یو نفر په وزیر اکبر خان کې، یا وزیر اکبر خان سیمه کې په 12 بجو او 11 دقیقو ترور شو. چا ترور کړ؟ وسلوالو ترور کړ. د څه لپاره؟ څه یې غوښتل؟ مثال غوښتل چې د سولې خبرې شنډې شي. موږ تاسو هغه یو خبر په 10 کلمو کې، یا مثال په 50 کلمو کې، حتی 100 کلمو پورې
زموږ او ستاسو هغه خبر بشپړ شو او موږ یو تاسو کولی شو چې هغه په رسنیو کې ووایو، په هره رسنۍ کې چې کار کوو. یعنی خبر لنډ او راپور بیا بشپړ جزئیات لري. د بیلګې په ډول کله چې په یو ځای کې ځانمرګي برید کیږي یا مثال یوه بله پیښه کیږي، نو موږ ورځو هغه پیښې بشپړ جزئیات را اخلو. څه وخت وشو، په څو دقیقو یې وشو، پر چا باندې وشو، څو نفر وژل شوي دي، څنګه یې وکړ، ولې یې وکړ. دغه پوښتنې بیا بشپړې موږ را اخلو او له امنیتي مسؤلینو سره پر همدې غږیږو. د امنیتي مسؤلینو غږ را اخلو، هغه چې هر څوک مثال د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند غږ را اخلو که په کابل کې دغه پیښه شوې وي، یا د کورنیو چارو وزارت د ویاند غږ را اخلو. هغه مثال وایي چې دغه پیښه په دومره بجو وشوله، دومره کسان پکې وژل شوي دي، دومره ټپیان دي. او همدارنګه بیا راځو د نظامي چارو د شنونکو غږ را اخلو، له هغوی نه دا پوښتو چې که چېرته مثال دغسې پیښې دوام وکړي، دا د افغانستان لپاره څومره ګواښونکې کیدای شي یا کومې اندېښنې راپورته کولی شي. د دوی غږ را اخلو، د سیاسي شنونکو غږ را اخلو چې مثال دا سیاسي اوضاع تر کومه له ستونزو سره مخ کوي، تر کومه یې هغه سیاسي برخه کې افغانستان ته په زیان تمامیږي. همدارنګه بیا ورځو دغه پیښې له عیني شاهدانو نه هم غږ را اخلو، د دوی غږ هم را اخلو چې مثال هلته په هغه پیښه کې کوم کسان مثال نږدې دي، هغه پیښه یې لیدلې ده، هغوی وایي چې مثال نفر په موټرسایکل باندې سپاره راغلل او دغه نفر یې دلته وواژه، یا مثال په موټر کې چاودېدونکي توکي وو، کله چې موټر سیمې ته راورسېد او چاودنه وشوه، نور موږ څه نه دي لیدلي. دا د عیني شاهدانو یعنې هغه پیښه چې هلته لیدلې ده. په دې مسئلې بشپړ جزئیات راټولوو او ماښامنۍ خبري ټولګه کې هغه موږ تاسو بیا خپروو. یعنې هغه راپور باید خبر ډېر لنډ، یعنې خبر چې ډېر وخت ونیسي، یو 10 ثانیې، 40 ثانیې، 50، او راپور چې دی 2.5 دقیقې حتی تر 3 دقیقو پورې. بیا ځینې تحقیقي راپورونه دي چې هغه 1.5 ساعت وخت پورې هم لري. د راپورونو د ډولونو په برخه کې هم بیا مفصلې خبرې کوو. د خبر ډولونه هم بیا تاسو ته در پیژنو چې بیا د خبر هم مختلف ډولونه دي. په راتلونکو خپرونو کې به د خبر په ډولونو، د راپور په ډولونو په دو باندې هم مفصلې خبرې وکړو. خو د نن ورځې په خپرونه کې همدومره تاسو زده کړئ. خبر څه ته وایي؟ هر هغه پیښه چې خبري ارزښت ولري. او بل راپور څه ته وایي؟ راپور د یو خبر بشپړ جزئیات دی. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې بیا هم د خپرونې تر وروستیو له موږ سره اوسېدلي وئ. د خبر او د راپور په اړه مو لنډ معلومات راټول کړي وو، هغه مهم معلومات. هیله ده چې تاسو له دغو معلوماتو ګټه واخلئ، ویې ګورئ. همدارنګه کولی شئ په دې برخه کې موږ ته پوښتنې هم پرېږدئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په خبر او په راپور باندې مو خبرې وکړلې. په راتلونکې خپرونه کې به د خبر په ډولونو او د راپور په ډولونو له تاسو سره پاتې شو. تاسو ته به مهم معلومات په دې برخه کې هم راټول کړو. ډېره مننه، آباد اوسئ.